جنرال تادین خان د کندهار له امني قومندانۍ څخه استعفا وکړه. د کندهار امني قومندان تورن جنرال تادین خان اسکزي له نږدې 2.5 کاله ماموریت وروسته استعفا کړې او پر ځای ډګروال سید شریف سرتیب نوی امني قومندان معرفي شوی دی. تادین خان په خپله استعفا لیک کې ویلي د خپل ورور جنرال عبدالرازق خان اسکزي د کارنامو ساتلو او د لوی کندهار د ولسونو او نظامیانو په غوښتنه یې دغه مسؤلیت منلی و. دی زیاتوي اوس دا مسؤلیت د جنرال رازق یو ملګري ته سپاري او دی غواړي د سولې بهیر کې خدمت وکړي. نوي امني قومندان ډګروال سید شریف چې د 3مې سرحدي لوا د 4م کنډک قومندان و د جنرال عبدالرازق اسکزي له نږدې قومندانانو څخه و. د کندهار پولیسو مشر تادین خان اسکزی وایي د دغه ولایت ارغنداب ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تادین خان په خبره تیره یوه اونۍ پر وسلوالو له ځمکې او هوا درانه ګزارونه وشول او د مهمو مشرانو په ګډون یې لسګونه کسان ووژل شول. لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.